سلامونه او نیکی پیرزوینه می اومنئ. خوشاله يم چې بیا هم ستاسو په درانه حضور کې یم. په دې ویډیو کې غواړم په دې اړه وغږیږو چې ولې او څنګه باید مطالعه د ورځني ژوند یوه تفریح وګرځوو. نو د دې ویډیو تر پایه له ما سره پاتې شئ. خو مخکې تر هغه که تاسو د چینل نوي میلمانه یاست د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. ډیری خلک دا ترجیح ورکوي چې خپل وخت په کار کولو، تفریح، ټولنیزو شبکو او نورو تیر کړي. خو ستر انسانان تل له یو شمېر پوښتنو سره ژوند کوي چې دا کار هغوی مطالعې ته سوق کوي او په دې ډول مطالعه هغوی لپاره یو ډول تفریح او سرګرمي ګرځي او هغوی په ځان مشغول ساتي چې دا څومره ښه خبره ده چې د دومره لهو و لهب او بېګټې خبرو ترمنځ د انسان سرګرمي کتاب وي. او په اصل کې ستر انسانان په یو تیر دوه نښانه ولي، هم خپل وخت په ښه ډول ډکوي او هم خپل روحي او فکري تنده خړوبوي. بې له ویلو ښکاره ده چې په نننۍ رقابتي نړۍ کې کمزوری انسان ځای نه لري او هغوی چې د خورا قوي فکرونو خاوندان دي او د خپل هویت له میراث نه خبر دي خپلې موخې ته د رسېدو په برخه کې ښې لارې چارې هم سنجولای شي. نو لازمه ده چې مطالعه اړینه وګڼو ځکه مطالعه تر هغه خورا ډېره ارزښتمنه ده چې یوازې وکولای شي زموږ خالي وختونه ډک کړي او ورځنۍ تفریح مو وي. مطالعه له پوچۍ او یوازیتوب سره مقابله کول دي او لوستونکی دې ته اړ باسي چې د بل کس دروازه ور وټکوي او ترې مرسته وغواړي او په دې ډول له خپل ځان نه د باندې راووځي. مننه چې تر دا مهاله را سره پاتې شوئ. د دې ویډیو منځپانګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. هیله من یم چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. کولی شئ خپل نظرونه او وړاندیزونه په کومنټ کې راته ولیکئ. همدارنګه که مو چینل تر اوسه نوي سبسکرایب کړی د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. خوشحاله ژوند ولرئ.